بسم الله الرحمن الرحیم. ښه راغلاست د موږ دریمه جلسې ته. په دې جلسه کې به موږ په دې باندې غږیږو چې څنګه د یوه فریم نه بل فریم ته لاړ شو. یعنې موږ دوه فریمه ولرو. مثلا که موږ یو ټیبل ولرو د سټوډنټ په نامه، بل د ټیچر په نامه، نو موږ سټوډنټ کلاس ته ځو، بیا د ټیچر کلاس ته ځو. نو دغسې یوه طریقه به نن انشاءالله وغږیږو. اول راځو دلته زه راځمه څه شی دغه د سټیج کلمه د وینډو په نامه. صحیح ده؟ عمومي سټیج هم واخیسته د وینډو په نامه. نو دا یعنې د عمومي سټیج ده، کوم چې موږ په اوله ویډیو کې پرې وغږېدو چې دا عمومي کوم د چوکاټ د دوی ته وایي. نو دا هم د وینډو په نامه واخیسته. او راځو سین کلمه. اوس موږ څو دانې موږ غواړو چې فقط دوه دانې کلاسونه په حساب ولرو، یا دوه دانې فریمونه ولرو چې یاره په یوه بټن کلیک کړو بل ته ځو، د یو بل نه بل ته ځو. نو بېرته موږ اول ته راځو. نو دوه دانې زه کلمه، مثلا د سین یو او بل شی دی سین دوه په نامه. دا دوه دانې موږ خلو، کولی شي ډېر هم وخلو. نو زه دا دوه دانې کفایت کوم. او بل راځو دوه دانې بټن یې جوړوو. بټن که د بیټن یو او بل د بیټن دوه په نامه، د دوه دانې بټن او یو دانه لیبل جوړوم. لیبل که د ال بی ال په نامه. نو دغه اوس راځم دلته په دغه کوم د موږ میتود چې ده د سټارټ میتود، په دو میتود کې موږ دغه کود امپلیمنټ کوو. اول راځم نو زه راځم په سټارټ کې شروع کوم. اول دغه کومه وینډوم چې جوړه که ده، نو کومه وینډو چې ده دا مساوي کوو د چی سره د سټیج سره. دغه کوم سټیج چې دغه ده، یعنې دا وینډو عمومي وینډو، یعنې مطلب همدغه نه همدغه سټیج نه ده چې همدغه هغه نه چې د عمومي سټیج د چی په نامه د وینډو په نامه ده. دا مساوي کوي دو سره. او پس یو راځم لیبل مې جوړوم. لیبل مې اخیستی ده د ال بی ال په نامه. زه ورته وایم چې ال بی ال مساوي که د نیو لیبل سره. صحیح ده؟ او د لیبل دلته زه مثلا نوشته هم ورشم. هغه نوشته چې دلته موږ پرې کوو، مثلا زه ورشم چې دا فرست سټیج دا. او پس دغه راځم یوه بټنه جوړوم. بټن هم د بیټن یو په نوم هم جوړه کړې وه. بیټن یو مساوي که د نیو بټن سره. او دلته زه سیکنډ پیج یا هم سټیج هر شی چې تاسې ورته لیکئ، کله چې په دو بټن کلیک وشي دوهم سټیج ته دې لاړ شي یا دوهمې پیج ته دې لاړ شي. صحیح ده؟ نو دا دوهم جوړ کړه. پس د هغو راځو د بټن ته زه اوس کود کوم. صحیح ده؟ بټن ته داسې کود کوم چې کله چې د لمدا په طریقه بیټن یو ده، بیټن یو ډاټ سیټ آن اکشن. صحیح ده؟ دلته چې کله ای دلته دغه د لمدا کوم علامه چې ده ورچم، پس د هغو ورته لیکم چې څه شی وینډو ډاټ سیټ سین که. صحیح ده؟ دغه کوم کله چې په دو کلیک کېدو څه شی که دغه دویم سین موږ ته واسکه. صحیح ده؟ دوهم سین کله چې په دو بټن باندې کلیک وشو په د اول سین کې چې ده دوهم سین موږ ته واسکه. نو دغه طریقه ده. وینډو نه دغه سټیج مراد ده. نو دو سټیج په دو سټیج کې دوهم سین ور واچوه کله چې په دو بټن کلیک کېدو. اوس راځم دغه بټن یو سټک هغه وی باکس په نامه لیاوټ یو مساوي که د نیو وی باکس سره. لیاوټ یو ډاټ ګیټ چلډرن که. صحیح ده؟ څه شی ور واچوه په د چلډرن کې ډاټ اډ آل که. اډ آل که خالي اډ ووایو نو یو دانه بیا ور اچولی شو، یا لیبل یا بټن. که اډ آل کو بیا ټول ور اچولی شو. مثلا شی ده اول به ال بی ال ور واچوم، پس د هغو به څه ور واچوم بی ټي ان یو. نو دا دواړه ما ور واچوله دو سین ته. اوس زه غواړم چې مثلا که زه چیرې دا پرینټ کړم نو دا به ماته ډېره کم اندازه وي. دلته زه ورته وایم چې لس، یعنې 10 پکسله فاصله ورکړه دې دواړو ته مابین. صحیح ده؟ سین 1 مساوي که د نیو. صحیح ده؟ سین 1 مساوي که د نیو سین سره. او په دو کې هم دغه لیاوټ ور اچوم. لیاوټ 1 لیاوټ اول لیاوټ دغه ور اچوم. صحیح ده؟ دا مې ور اچوله. او کولی شي دلته موږ ووایو چې څنګه کړو
اندازه هم مشخصه کړو مثلا 500 په 400 کې صحیح ده. نو د اول سین اندازه د 500 په 400 کې وي. نو دا اول سین و. اوس راځم دلته دوهم سین هم همداسې لکه څنګه مې چې د بټن یې جوړه کړم همداسې ورته جوړم. اوس راځم زه دلته اول څه شي ته بټن ته بټن د دوه په نوم بیټن 2 مساوي کړي نیو بټن سره او په دو بټن به زه مثلا ورته وایم چې go to first صحیح ده. نو go to first یعنی اول هغه ته لاړ شه، اول سین ته اول صفحې ته لاړ شه صحیح ده. نو دلته کله چې دا بټن واخیسته دلته بل شی نه خلو دلته سیده زه ځم بیا هم دلته وی باکس جوړوم یا د دو په ځای زه سټک پان جوړوم. سټک پان کا همداسې نور شیان هم دي چې موږ کولی شو دا لیاوټونه سټک پان کا د لیاوټ 2 په نامه نیو سټک پان سره دلته زه راځم هغه ورچوم دغه کوم بټن چې د دوی ته ورچوم. نو څه شی ده د لیاوټ 2 ډاټ ګیټ چلډرن صحیح ده ډاټ اډ کا دوی ته اډ کا شی بیټن 2 فقط بیټن 2 ریموو کړ ده. نو زه بیټن 2 ورټ کوم. نو اوس دا ورټ شوله. اوس زه بیا ورته وایم چې د کله د بیټن ته کله کلیک کېدو نه شي کا بیټن 2 مغه کله چې سیټ آن اکشن کله چې سیټ آن اکشن کېدو نو دلته زه ورته لیکم چې ای بیا هم د لامدا ورچوم او پس دغه ورته لیکم چې شی وکړه وینډو ډاټ سیټ سین کا سینه یو صحیح ده. نو په دغه طریقه موږ وشو کولی چې دوی ته سینه یو بیرته کله چې په اول یعنې کله چې په بټن 2 باندې کلیک وشو په دوام سین کې ده نو بیرته د سینه یو ته لاړ شي. نو دا هم وشوله. اوس دلته زه په اخره کې مثلا د وینډو ډاټ یعنې کوم سین دی اول وي سیټ سین کا یعنې اول چې کله صفحه وځېږي نو موږ ته د سینې یو څه شي واسي ده یو او بل ورته وایم چې دلته کولی شو موږ داسې لکه مثلا دلته چې کوم نوم ده د څه په نامه نیټ بینز آی ډي په نامه یا جاوا اف ایکس ټوټوریال نیټ بینز آی ډي داسې نو یعنې ټایټل دی ولري د موږ د نو دلته ورته لیکم چې وینډو یا مغه سټیج چې پر په نامه سټیج ډاټ سیټ ټایټل صحیح ده د سیټ ټایټل په نامه موږ لرو او دوی کې زه ورچم چې مثلا JavaFx003 صحیح ده دا عنوان شولو او په آخره کې دغه وینډو ډاټ شو کوم صحیح ده وینډو ډاټ شو خلاص. اوس زه دا رن کوم. دلته د موږ نه یو کار پاتې ده چې دغه کوم سینې 2 ته د لیاوټ ور واچوو. نو دلته زه لیکم سینې 2 مساوي که د نیو څه شي سره د نیو سین سره سینې 2 مساوي که د نیو سین سره او دلته په دو سین کې څه شی لیاوټ 2 اچوم لیاوټ 2 صحیح ده او کولی شو اندازه هم ورکړو مثلا 500 په 400 کې دا 500 کم ده. اوس په دوه صفحې ته لاړ شه ده دوه صفحې ته لاړ بیرته اولې ته لاړ. نو دا وه د موږ نننۍ زده کړه یو ریویو به پرې وکړو. اول راغللو یو سټیج هم واخیسته وینډو په نامه بیا هم 2 سینه واخیستله او همداسې 2 بټن هم واخیستله او یو لیبل هم واخیستو. بیا راغلو د کوم میتود چې د سټارټ په نامه ده په دو کې هم څه وکړله د وینډو مساوي که د سټیج سره دغه سټیج او بیا هم یو لیبل واخیستو په کې لیبل او بټن اوله بټن هم واخیسته او اوله بټن کله چې کلیک کېږي نو بیا څه وکړه دوهم سین واسکه او همداسې وی باکس هم واخیستو چې لاس فاصله هم ورکړه د اول لیبل او د بټن ترمنځ او بیا هم دغه لیاوټ ته څه وروچوله بټن او لیبل او بټن هم وروچوله او بیا هم اول سین ته څه وروچوه اول سین ته دغه بسته لیاوټ وروچوه او د اندازه مې 500 400 کړه دا اول او دوهم راغلو دوهم کې هم بټن هماغه چې جوړه کړې وای موږ اوبجیکټ هم جوړ کړی و دا هم ورته هم چې په دې کې چې ګو ټو فرست هم کې ولیکله او پس دغه ورته چې کله په دې کلیک کېږي بېرته اول سین ته لاړ شه او دلته هم سټک پان واخیستو او د لیاوټ 2 په نامه بیا دا
لیاوټ دوه تم د بټنه وروچوله د پاسنۍ بټنه نورې بټنې هم په همدې طریقه ورکولی شو دلته به اډال ووایو بیا فقط او دوهم سین ته هم چې وروچوله د لیاوټ دوه وروچوله اندازه هم ورکړه پس دغه راغلو د عمومي وینډو کې په اول کې چې کله یعنې واضحېږي اول کې چې کله موږ د فایل وضعو نو سین یو باید موږ ته شو شي ده او بل وینډو ته هم ټایټل ورکړو د څه شي JavaFx003 سره او بل وینډو هم شو کړه نو که زه اوس دا رن کړم فایل ده موږ ته دلته JavaFx003 سره او دا اول پیج ده اوس په دوهم پیج کې یو صحیح ده دا بیرته اول پیج نو دا وه د موږ نننۍ زده کړه په دې هیله چې د خوښو وړ مو ګرځېدلې وي تر بیا ښې چارې